سلامونه د امازون پښتو چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې تېره ویډیو مونږ د امازون سره د پینیر اکاونټ لینک کول یا وصلول د دې په اړه ریکارډ کړې وه. نو اوس په دې ویډیو کې مونږ دا روښانه کوو چې FBA او FBM څه ته وایي. په دې ویډیو کې به تاسو ته زه شارټ د دې تعریف تاسو ته وکړم او د دې روښانتیا او توضیحات به درکړم او لکه FBA څه ته وایي او FBM څه ته وایي. خو چې کله زه لسټینګ کوم او عملي کار پې کوم او دا په هغه کې به تاسو سره نور هم روښانه شي. هغه داسې یو ترتیب کېږي لکه څنګه چې یو یې درسي بل یې تیوري مطلب. ښه اوس دلته تاسو متوجه اوسئ لکه څنګه چې زه دلته د FBA په اړه باندې غږېږم. FBA مطلب یعنی فلفلمنٹ بای امازون. F معنا فلفلمنٹ، B معنا بای، A معنا امازون. ښه په دې کې که چیرې یو نفر په افغانستان کې یا پاکستان کې ژوند کوي، یعنی زیاتې پوښتنې ماته د افغانستان، د پاکستان وغیره داسې آسیایي کشورونو میسیج کوي. همدا زموږ خپل افغانان پښتانه دوی وغیره کشورونو کې هلته بعضې کشورونه داسې چې امازون دغه نه لري، څانګې هلته شتون نه لري، نو ستونزو سره مخ وي. که چیرې په افغانستان یا پاکستان کې څوک ژوند کوي نو هغې FBA د هغوی دپاره ډېر بهتره دی ځکه هلته امازون برانچ نشته. متوجه یاستئ زه څه وایم؟ نو هغې دپاره فلفلمنٹ بای امازون ډېر بهتره دی. یو مثال زه تاسو ته توضیح کوم. دلته مې تاسو ته روښانه کړی دی. ته په کور کې ناست یې، دا ستا سټور دی، صحیح ده؟ په دې سټور کې مطلب ته د علي بابا نه کمپیوټر دې مخ ته پروت دی، مثال ته د علي بابا نه علي بابا مهم نه دی چې علي بابا نه ته خریداري کوي وغیره. داسې ډېر سټورونه دي، لوکل مارکیټونه دي چې په کوم کشور کې یا کوم هیواد کې تاسو امازون کاروبار کوئ، یم سټور خلاص کړی دی، په هماغه کشور کې تاسو کولی شئ لوکل مارکیټونو نه په آنلاین شکل باندې تاسو خریداري وکړئ او پروډکټ یې واخلئ. او باقي لکه څنګه چې تاسو اوس دلته یو پوښتنه روښانه کېږي چې موږ که چیرې یو ځای کې پروډکټ اخلو نو هلته موږ څنګه صحیح سپلایر وپېژنو. د هغې په اړه هم زه یو ویډیو تاسو ته جوړوم چې غل به څنګه تاسو پېژنئ او صحیح سړی به څنګه پېژنئ. د هغې په اړه هم زه تاسو ته لیکچر درکوم. نو زه اوس صحیح درس باندې غږېږو. دا ستا سټور شو، صحیح ده؟ یور سټور. دلته تا علي بابا نه لکه څنګه مثال مې ته وړاندې کړي یا لوکل مارکیټ نه تا مال واخیسته، ته شپ کې امازون ته. امازون کې امازون یې تا ته څنګه کوي؟ د هغې هر څه لیبل، د هغې ساتنه، د هغې لیږل، شپینګ، هر څه په امازون دي، صحیح ده؟ نو هغې امازون یې ډایرکټ مثال مشتری ته رسوي، یعنی مشتری ستا پروډکټ اخلي بیا امازون ور رسوي. ته ناست په افغانستان کې، یو ځل بیا تکراروم، ته ناست په افغانستان یا پاکستان کې، صحیح ده؟ مال دې واخیسته چین کې، هغه دې لسټینګ که په امازون باندې، بیا امازون کې چې د لیست که دا مشتری راځي په امازون کې څه شی کوي؟ مال اخلي، دا ستا پروډکټ اخلي. نو چې دا یې واخیسته امازون څنګه کوي؟ امازون ډایرکټ دې مشتری ته یې رسوي، صحیح ده؟ دې ته فلفلمنٹ بای امازون وایي. نو دا د هغه کسانو دپاره بهتره دی چې کوم مثال په افغانستان یا پاکستان کې اوسیږي. ولې هغه کسانو دپاره هم بهتروالی دی چې څوک یعنی وغیره ډېر کاروبارونه لري نو هغه هم کولی شي چې د دې تر څنګ یعنی FBA وکړي تر څو مطلب هغه له ډېر ستونزو نه خلاص شي. اوس په دې FBA کې کم کارونه په تاسو باندې شتون لري دا ته په نیکسټ سټیپ کې وایم. ښه FBM کم ترتیب دی؟ برعکس د دې دی. ښه دا ستا سټور دی، مال د چین یا وغیره لوکل مارکیټونو کې اخیستی دی او ستا په ګودام کې تا سره په کور کې یا په دکان کې یا لاندې په بیسمنټ کې تا سره پروت دی او ته لسټینګ کې امازون کې. او کله چې مشتری مال واخلي نو ته بیا څنګه کې هغه مال ستا پورې مربوط کېږي، یا DHL ته ورکې یا مطلب هرمس ته ورکې وغیره دې ته نور د شپینګ کمپنۍ نه دي، هغې ته څنګه کې هغې له ورکې او هغې مشتری ته رسوي. یعنې لنډه ده چې FBA فلفلمنٹ بای مارچنټ د دې ساتنه هم په تا ده، لیبل هم په تا دی، هر څه په تا دي. دا چې څه رقم کېږي هغه زه تاسو ته په نیکسټ ویډیوګانو کې زه تاسو ته روښانه کوم. همدا ته په عملي شکل
د دې په اړه ما تاسو ته مخکې لیکچر هم درکړی سرسري، خو ولې دلته زه تاسو ته یو ځل بیا شارټ روښانه کوم. صحیح ده؟ نو دلته چې دی ټول هر څه ریسک او هر څه ستونزې او لیبل او یعنی مطلب هر څه پته دي. صحیح ده؟ او دلته چې دی دلته په امازون باندې هر څه یعنی سیستم په امازون دی. نو دلته به ته مشتری ته خپل راسې او هلته چې دی امازون بیا رسې یا ساتنه به امازون کې. دلته به ته خپل ګودام کې ساتي او رسې به هم چاته امازون ته. لیبل به هم ته خپله پرنټ کې څنګه به د پرنټر پروت وي لیبل به پرنټ کې د امازون نه بیا خلي او چې څنګه اخیستل کېږي هغه به زه تاته ښیم تاسو ته ښیم انشاءالله. صحیح ده؟ ښه په دې پروسه کې چې مطلب ته ای بی ای کې که نه امازون کې نو هغې کې به د دې تر څنګ کوم کارونه په تا باندې دي چې ته د ای بی ای تر څنګ یې کې. راځو مخکې سټیپ ته. ښه دلته یو کان ډو اټ یعنې ته باید دا لاندې 5 کارونه د ای بی ای تر څنګ وکړي. لکه څنګه ما تاته مخکې تاسو ته تشریح درکړه چې علي بابا یا لوکل مارکیټونو کې به تاسو مال اخلئ، دا د یو. بیا به پروډکټ سورسینګ کوئ، دا د 2. بیا به پروډکټ هانټینګ کوئ، دا د 3. او بیا به پروډکټ لیسټینګ کوئ ان امازون کې، په امازون کې به لیسټینګ کوئ، دا د 4. او بیا به پی پی سی دا به هم تاسې چلوئ. نو دا 5 کارونه به د ای بی ای تر څنګ کې. صحیح ده؟ او که چېرته ای بی ایم کې نو هم به دغه کارونه کې تر څنګ به 2-3 کارونه نور اضافه چې لیبل به پرنټ کې هغه به اخلي او امازون ته به لکه مشتری ته به مال هم رسې او خپل ګودام کې به ساتي. نو بیا به ته کارونه به دې اته کېږي. صحیح سمه ده؟ انشاءالله چې اوس به مو سر خلاص شوی یو ځلې بیا هم تاسو ته تشریح کوم چې تاسو به لوکل مارکیټ کې په ای بی ایم کې که چېرته ای بی ای یا ای بی ایم کوئ نو تاسو به لوکل مارکیټ کې مال اخلئ یا به علي بابا کې اخلئ یا وغیره نور پرسنټیج والا مارکیټونو کې تاسو مال اخلئ. پروډکټ سورسینګ به کوئ، پروډکټ هانټینګ به کوئ، لیسټینګ به کوئ او پی پی سی به کوئ. صحیح ده؟ یعنی دا 4-5 کارونه چې کوم دي دا به تاسو د ای بی ای تر څنګ کوئ. که چېرته ای بی ایم کوئ نو هغه به دا 5 کارونه به هم کوئ او د دې تر څنګ به 2-3 کارونه نور هم کوئ. لکه څنګه مې وویلې پروډکټ لیبل به ته کې ساتې به ته ګودام کې خپل ګودام کې او مشتری ته به هم رسې ته خپله. انشاءالله چې په دې درس به مو سر خلاص شوی نو فعلا په الله سپارم ښه وخې چارې ولرئ او هیله ده چې انشاءالله دا درس هم د خوښې وړ ګرځېدلی او ستاسو ستونزې او ستاسو سوالونو ته پکې جواب میلاو شوی. انشاءالله د بلې ویډیو په هیله په بله ویډیو پورې په الله سپارم. فعلا ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.